دا غریب انسان مدد دا یتیمو کفالت تل کوي پمینا مینا دا احساس خیر بنسان دا بل کور ده دا خو بیخي ډېر وران ده دا د چا کور ده ستا کور ده نو په دې مو به راغلی بس یو چې د قاری صاحب د غږ نه کړ منګ لاندې کړي او د کوم بډای نه و دا جرګان ورونه او بس چې نیم تیر وسته کوله د ما بین نو ماشومان د یو چې چپړه غوستو تیم نه دي خو شي دوی وتل او کوټه تل سم تاسو خو بچی الحمدلله نو تاسو دغه وړه غوړی دا شیان هم ځان سره وېستل نه چپړه غوستو ته نه دي هغه هم دلته پاتې شول او غوږ سلام را لو بیا موږ چې یعنی د مولا صاحب موږ خپل د چوي چې مرسته او موږ نه غنو خلک ډیر پته شو ورونه پیغه خپل تخیدل وغوند ماشومان ځان سره غوښتي بسترې او خوب ورسره مسپري او سبوس وته تاسو چې دغه وخت کې د مرګ په خپل سترګو لیدله زړه کې د څه تېرېدل دا اوس هغه تصور کولی شي چې داسې یو څه ماته ووایي هغه مرګ هم داسې ولیدل چې هغه ګوښه چې سیلاب د خوب و هغه ګوښه چې سیلاب رالی تښتی نو بس کم شی چې مثال د ماشومانو بدام ځان سره ونیو نو بیا اخره کې داسې وخت چې ځان په ځان شو پوه شي بس وروره ښځه په خپل د لاره تلله او ماشومان په خپله نه راغه و چې ځان وباسي ځان وچې ته وباسي دا خبره نه وه پوه شي بس هر څه متفرق شي یعنې په دې وخت کې داسې تصور تا درلود چې یا الله که دا مرګ راشي نو زه به څه کومه یا الله تعالی دغه د انسان دغه حالتونه انسان باندې راځي که نه هر لحظه لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې تاسو هر لحظه توبې وباسئ الله ته تسلیمیږئ موږ او تاسو غافل اوسو که نه نو کله چې مرګ په سترګو وینو نو هغه د تېر ژوند پښیماني داسې راتله ډېره وایي توبې م الله ته ایستلې قسم وایي چې به دغه چې یا الله خیر یا الله خیر بولي بس همدا دغه خوله کې او بس منډه م واله پوه شي نو کوم مثال ماشوم مې روان کړی ماشوم ته هم داسې اچولی مثال زما یو وړوکی کوڅې دی ډېر ورته بدې ښکاره شو په خدای چې په دې صحنه کې دا اوبو روان کړی د خپې نه مې نو لاس مې وراچم ظالمه ته چېرته ځې پوه شو وچې ته مې داسې ویشتله بچي پاتې شو سپی دی ونیو خدای ما ویلې که نه چې الله تعالی ناراضه نه شي ځکه لیدلو سترګو باندې د ده مرګ و ما دې خپې نه ونیو داسې مې وچې ته ویشم ظالمه ته چېرته ځې تاسې ووځه پوه شي نو تاسې یو زړه کې دغه تېره مونږ کېدای شي د ده بخت هم خدای نو دلته یو عبرت و درس موږ تاسو ته بل الله تعالی وښوده که نه چې الله تعالی هر کله توبه هم قبلوي او د انسان مشکلاتو ته رسیږي هغه وخت نه تیاره نه کشتۍ نه موټر هېڅ شی په دردو نه خوړل شو نه انسانان نه ملکان نه قمندانان نه حکومت خو یوازې الله تعالی او چې غږ یې واورېد او اوبه به همغه د مظلومو انسانانو په خاطر الله تعالی اوبه بچ کړي او نو موږ او تاسو همیش الله ته تسلیم اوسو الله تعالی ته توبه وباسو او الله باندې مو کاملا باور چې الله نجات هم ته ورکړې عذاب هم ته ورکړې دغه چپی واجب موږ په دې کار دا خراب شو کنه چې اوس وړو دا دروازې را په الله را باندې کړې دا زما د کوم باندې انجام باندې دا وو خاطر دې ته ته دا دروازې دا په خپل باندې شو دا بیا نه پیته کېدل دا په دا رم ولا دا خدایا ورکړه ختم لمون ربا محتاج او د ذلت تل کوي پمینا مینا دا احساس خیر بنسان تل کوي پمینا مینا دا احساس خیر بنسان دا احساس خیر بنسان دا غریب انسان مدد دا یتیمو کفالت